تاسې نیکۍ ته نشئ رسېدلی تر څو خپل هغه شیان د خدای په لار کې ونه لګوئ چې تاسې ته ګران وي او څه چې تاسې ولګوئ الله به ورڅخه ناخبره نه وي. د ټول خوراکي شیان چې په محمدي شریعت کې حلال دي د بني اسرائیلو لپاره هم حلال. البته ځینې شیان داسې وو چې د تورات له نازلېدو نه مخکې اسرائیل په خپله پر ځان حرام کړي. دوی ته ووایه که تاسې په خپلو اعتراضونو کې رښتیني یاست نو تورات راوړئ او د هغه کوم عبارت رامخې ته کړئ. کوم خلک چې له دې وروسته هم د خپلو جوړو کړیو دروغو نسبت د الله لوري ته کوي هم هغوی په حقیقت کې ظالمان دي. ووایه الله چې څه ویلی دي رښتیا یې ویلی دي. تاسې باید یو لوري ته مخه کړئ د ابراهیم علیه السلام د طریقې پیروي وکړئ او ابراهیم علیه السلام له مشرکانو څخه نه و. بېشکه تر ټولو لوی عبادت ځای چې د انسانانو لپاره ودان شو هغه همغه دی چې په مکه کې دی. هغه ته خیر او برکت ورکړ شوی او د ټولو نړیوالو لپاره د هدایت مرکز ګرځول شوی دی. په هغه کې څرګندې نښانې دي. د ابراهیم علیه السلام د عبادت ځای دی او هغه ته چې څوک ننوځي په امن شو. پر خلکو د الله دا حق دی چې که څوک هغه کور ته د رسیدو وس لري د هغه حج دی وکړي او که څوک د دې فرمان له عملي کولو نه انکار وکړي نو هغه دې په دې پوه وي چې الله له ټولو نړیوالو څخه بېنیازه دی. ووایه ای اهل کتابو تاسې ولې د الله د حکمونو له منلو نه منکرېږئ؟ هر یو حرکت چې تاسې کوئ الله مو ویني. ووایه ای اهل کتابو دا ستاسې څه چلند دی چې که څوک د الله حکم مني تاسې هغه هم د الله له لارې نه منع کوئ او غواړئ چې هغه دې په کږه لاره لاړ شي په داسې حال کې چې تاسې په خپله په دې شاهدان یې چې دا لار سمه ده. ستاسې له کړو وړو څخه الله بې خبره نه دی.